دوستانو پای اپیشلی لانچ شوه او د یو پای قیمت چې $2 کېښودو. دوستانو دا نن انسټال کړئ. ترکتې شی ما سره 93 پای دی او د یو پای قیمت چې دی هغه $2 پای والا لانچ کو، یعنی د یو پای قیمت یې $2 ریټ کېښودو. نو دا تاسو دوستانو نن انسټال کړئ دا پای او ډېر په اسانۍ سره پکې ماینینګ وکړئ. نو ټول طریقه ته اخر کې ښایم چې د دې به دې کې به تاسو ماینینګ څنګه کوئ او په دې کې به تاسو چې کوم لیست دی هغه به څنګه پوره کوئ او په دې کې بیا KYC چې دا د هغې هغه ډیټیل به څنګه پوره کوئ. ټول طریقه ته ښایم ډېر اسانه طریقې ده او پای چې کوم دا د دې ډېر ښه ارنینګ دی او دا اپیشلی لانچ هم شوه. نو نن یې انسټال کړئ. ټول طریقه ته ښایم دوستانو د ټول نه لومړی دا چینل سبسکرایب کړئ ځکه چې په دې به زه دا شانتې معلوماتي ویډیو ورکوم او تاسو به یې ګورئ او د هغې نه به ډېر معلومات تاسو آنلاین چینل ته سبسکرایب کړئ او دوستانو سره شیر هم کړئ. تاسو خپل پلی سټور ته به راشئ او پای به انسټال کړئ. په دې 3 ډاټ په کلیک کړئ. بیا تاسو ته لیکلي میګنیټ، په دې میګنیټ باندې به کلیک کړئ. تاسو ته به راوړي میګنیټ چیک لیست، په دې باندې به کلیک کړئ. نو تاسو ته به چې کوم ټول ډیټیل دی هغه به راوړي. تاسو ته شي میګنیټ چیک لیست په دې تاسو کلیک کړئ. لږ لوډینګ به وکړي او تاسو ته به دا شان انټرفیس راوړي. تاسو کته شي دا کوم چې کوم لیست دی هغه ما ټول شین کړی دی، کوم دی چې کوم لیکای دا ما ټول شین کړی دی. نو دا د دې د کمپلیټولو اسانه طریقه ده. کمپلیټ کړل ډېر اسان دوستانو چې څوک هم تاسو تل ډېر سکول ویلی وي نو هغه دا تاسو کمپلیټ کولی شئ ډېر په اسانۍ سره. دا تاسو کته شي دا وایټ پارک KYC ریزلټ، د دې مطلب دا دی چې دا KYC جمع کړی ده او دا اوس ویټینګ کې ده، یعنې ویریفاید شوې ده نه ده. لکه په دې کې 2-3 میاشتې لګي په دې ویریفاید کولو کې. نو KYC مې کړی ده خو لا ویریفاید کړی ده نه ده پای والا، نو دې کې لږ ټایم لګي. نو ډېر اسانه طریقې ده دوستانو. دا ریل ایپ دی او دا انسټال کړئ، ډېر ښه ارنینګ ورکوي. نو پلی سټور ته به لاړ شئ او پای به ولیکئ او انسټال به یې کړئ او د خپل جیمیل سره چې دی هغه دا به کنټیکټ کوي، یعنې بیا رجسټر به کړئ او بیا به په 24 घंटों بعد کې یو پیرا دی چې ماینینګ کوئ. دا اصله به یو پای درځي په 24 घंटों کې